د وخت ټلویزیون درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ د غږ اف ام په نوم خصوصي رادیو نن د خپل همکارانو او ځایي خبريالانو پښتون کې اوه مکلی ځوان منځله غږ اف ام لانن اوه کلونه وړاندې په 1994 میلمریز کال کې په ډیرو کم امکاناتو او ستونزمنو حالاتو کې په میدان وردګ ولایت کې په خبرونو پیل کړی او تر اوسه دوام لري. په میدان وردګ ولایت کې د پوهنې ریاست لخوا د ولایت په کچه لا 1000 کسانو څخه د 12 ټولګي د تثبیت ازموینه واخیستل شوه. د غویلات د پوهنې مسولینو وویل چې د غشمیر کسان د اقتصادي ستونزو او نابرابر شرایطو لامل د زده کړو له بهیر محروم شوي وو. په میدان وردګ ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست لخوا د غویلات په کچه لا 400 اړمنو کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. مسولینو وویل چې هرې کورنۍ ته 50 کیلوګرامه اوړه 50 کیلوګرامه وریجې ویشلې دي. په بلخ ولایت کې چاودنې یو تن وژلی او د 15 خبريالانو په ګډون یې 8 تنه ټپیان کړي دي. خو د خبريالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې په دې چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او 12 خبريالان ټپیان دي. دغه چاودنه نن له غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې د بلخ مرکز دویم امنیتي حوزې اړوند طبيان په کلتوري مرکز کې شوې ده. ټاکل شوی و چې په یاده غونډه کې خبريالانو ته ستاینلیکونه ورکړل شي. د امریکا هوا پیژندنې ملي ادارې د کالیفورنیا شاوخوا 400 میلیونه اوسیدونکو ته خبرداري ورکړې چې ښایي کورونه او ژوند یې له جدي خطر سره مخ شي. د امریکا په لویدیځ کې د کالیفورنیا ایالت ته په راتلونکو 2 ورځو کې یو ځل بیا د ژمي سړه څپه ورسیږي. د نن ورځې مهم او وروستي خبرونه همدومره وو. تر بیا ښه وخت.